ارتفاع موږ تاسو وایي صحیح ده یعنی مطلب د اوج ټکی جګوالی اعظمي ارتفاع ګوره یو جسم ده یو جسم دغه افقي ډول باندې ده دغه افقي هغه د محور ده دغه سیده د وای محور ده صحیح ده نو دغسې یو جسم ځي په حرکت باندې صحیح ده په حرکت باندې پورته سوی ده په مایل ډول باندې حرکت کوي داسې راځي او دغه ځای ته څه شي کېږي ځمکې خواته بیرته راځي نو دغه ځای ته چې رسیږي دا د ده اعظمي ارتفاع ده اعظمي ارتفاع مطلب د دې دغه ده چې دا جسم د دې نه پورته چې دا تګ نه ده کړی حرکت نه ده کړی دا یې تر ټولو اعظمي جګوالی ده صحیح ده اعظمي جګوالی نو اوس موږ د دغې دپاره اعظمي ارتفاع فرمول موږ تاسو چې شی کوو اوس دلته لیکو ثبوت کوئ صحیح ده ها موږ تاسو اعظمي ارتفاع دپاره یو فرمول لرو چې وای مساوي کېږي صحیح ده وي صفر ضرب دی ساین الفا ټي منفي دا موږ تاسو ویلی و صحیح ده منفي یوې پر دوه جي ټي مربع د دغه فرمول نه موږ تاسو څه شي کوو استفاده کوو اعظمي ارتفاع چې موږ تاسو پیدا کوو د دغه فرمول نه استفاده کوو ښه اعظمي ارتفاع دپاره باید اعظمي وخت هم وضع سي صحیح ده نو اعظمي وخت موږ تاسو پرون چې شي کړی پیدا کړی و سی ټي مساوي کېږي وي صفر ضرب دی ساین د الفا پر څه شي جي باندې هغه د تګ او راتګ وخت و دغه وګوره تګ او راتګ وخت و دا د دغه اعظمي ارتفاع وخت صحیح ده نو هغه د تګ او راتګ وخت و ښه اوس راځو دلته دغه فرمول کې څه ده دغه په اوله رابطه کې موږ وضع کوو په اوله رابطه کې څه شي کوو وضع کوو په دغه اوله رابطه کې د ټي پر ځای باندې دغه قیمت څه شي کوو دا قیمت موږ تاسو وضع کوو د ټي پر ځای باندې دغه قیمت وضع کوو ان شاء الله واضحه صحیح وي ښه اوس څه شي کوو وای سدا وای مساوي موږ تاسو د اچ ام ا ایکس سره نیسو ځکه وای سدا اوس موږ تاسو اعظمي ارتفاع میکسیمم هایټ په ځای باندې څه کوو وضع کوو نو اچ مساوي کېږي وي صفر ضرب د ساین د الفا ها د دغه ټي په ځای باندې سیدا د دغه ټي په ځای باندې خپل قیمت وضع کوو چې شی وي صفر ضرب د ساین د الفا پر څه شي جي صحیح ده منفي یوې پر دوه جی خپل لیکو د ټي په ځای باندې بیا قیمت موږ تاسو وضع کوو صحیح ده اصل کې دغه ټي مربع ده دا به داسې لږ وکړو دا څه شی ده ټي مربع ده نو بیا موږ تاسو څه شی کوو دغه قیمت راخلو دلته د ټي په ځای باندې څه شی کوو وضع کوو نو وي صفر ضرب د ساین د الفا پر څه شي جي باندې ان شاء الله واضح صحیح ها اوس موږ تاسو څه شي کوو داسې مخرج نه لري مخرج به څه شي وي یو وي صحیح ده لیکل مه کوئ اچ مساوي کېږي دا وي صفر د وي صفر سره ضربو څه شی به سي وي صفر مربع ضرب دی ساین د ساین سره څه شي کوو ساین د الفا نو څه شی به سي ساین مربع د الفا پر څه شي یو ضرب دی جی نو جی منفي په پوه سولی که پوه نه سولی اوس یوې پر دوه جی دا په صورت کې ده صحیح ده اوس دغه څه شی کوو دا مربع څه ده دا مربع یعنی دغه مربع څه ده دا مربع هم د دغه دپاره ده د وي صفر دپاره هم د ساین دپاره ده او هم د جی دپاره هم ده یعنی دریو واړو دپاره شتون لري صحیح ده نو اوس موږ تاسو څه شي کوو کله چې وي صفر مربع کوو نو وي صفر مربع ضرب دی ساین مربع د الفا پر څه شي جي مربع ان شاء الله دا خو واضح هست ښه کله چې دا واضح هست تاسو ته نو اوس موږ څه شي کوو دا جي په صورت کې ده نه مربع به ختم کړي صحیح ده ښه نو اوس راځو موږ تاسو اچ
مساوي کیږي h مساوي کیږي وي صفر مربع یو ضرب وي صفر بیرته ها څنګه یو ضرب وي صفر او ساين دا ټول بیرته او مشترک ونته نیول کیږي صحیح ده مشترک ونته نیول کیږي یعنی وي صفر مربع او ساين مربع پر جی دلته وي صفر مربع ساين مربع پر چی شي جی دا موږ تاسو چی کو مشترک نیسو لکه څنګه مشترک نیسو وي صفر مربع ضرب د ساين مربع الفا پر جی موږ تاسو مشترک ونیو چې کله مشترک ونیو دغه نه دا په دې باندې ویشل کیږي یو پاتې کیږي منفي دینه مو هم دغه مشترک ونیو واضح ده نو چې پاتې سي یو پر دوه په پوس ولې کې پوینټ سره ها نو اوس h مساوي کیږي د چی سره وي صفر مربع ضرب د ساين مربع د الفا پر چی جی ها دی یو نتی یو پر دوه لاړ سی یو پر دوه بیرته په لاس راکوي صحیح ده اوس دا یو پر دوه کې سده یو پر دوه کې خو توجه وکړئ یو پر دوه کې دا یو سده صورت سره ضربو دا دوه سده په مخرج سره ضربو په پوس ولې کې په نسبت نو نهایی موږ تاسو ته د h قیمت په لاس راځي h قیمت h مساوي کیږي صحیح ده h مساوي کیږي وي صفر مربع ضرب د ساين مربع د الفا پر چی شي دوه واري جی نو دوه جی سره دغه چې څه د اعظمي ارتفاع فرمول سره اعظمي ارتفاع دا جسم سره دلته جسم سره دغه ارتفاع ده دغه ارتفاع دا اعظمي ارتفاع ده یعنی h ماکسیمم صحیح ده دا هم اصل کې دغه فرمول سره ان شاء الله واضح سوي به صحیح ده نو دا تاسو در سره لیکلای شئ نوٹ کولای شئ ها بل موضوع سدا همدغه کې د حرکت افقي رینج د حرکت افقي رینج چې په r سره ښودل کیږي صحیح ده یعنی r a n g e رینج ها ورسته بیا ولیکئ تاسو ته وخت درکول کیږي دلته توجه وکړئ رینج ځا دې باندې پوسې چې دا رینج وای څه ته ګوره دا دی وای محور ده او دا څه ده د ایکس محور ده اوس یو نفر دغه ځای نه فرض مثال یو بال شوټ ک دا سه حرکت وکړ دغه ځای ته راغی صحیح ده نو اوس موږ تاسو رینج د دې ساحه نه د بال حرکت کړای ده کومه ساحه پورې دا ساحه پورې صحیح ده نو اوس د دواړو ساحو د دغه ساحه نه ونیسه تر دغه ساحه پورې چې په افقي ډول باندې څومره فاصله وهلې دغه ته څه ویلی سي دغه ته افقي رینج وایي دغه ته رینج وایي رینج په پوه سوله کې پوه نه سوله یعنی په افق باندې د په مایل ډول باندې چې کوم حرکت کړی په افق باندې څومره ساحه طی کړې ده دغه ته افقي رینج وایي ان شاء الله په پوه سوي ها اوس دغه فورمول پیدا کوو صحیح ده دغه فورمول لپاره موږ تاسو د چی شي نه استفاده کوو دغه فورمول نه استفاده کوو چې x مساوي کیږي x مساوي کیږي v صفر ضرب د کوساین د الفا ضرب د ټي دغه نه استفاده کوو صحیح ده نو اوس دغه ځکه د ټي قیمت وځکو ګوره ابل اعظمي ارتفاع کې دی یو طرفه وخت اعظمي وخت نه استفاده کړو خو دلته چې شي کوم موږ تاسو دلته کوم ټي استعمالو دلته د دغه ټي نه استفاده کوو دا د تګ او راته ګوره دغه ځکه تر لوړ ارتفاع ته رسیدلای ده او بیرته ځمکې ته رسیدلای ده چې څومره وخت تیر کړی ده د دغه ټي نه استفاده کوو نو هغه ټي مساوي کیږي د 2 وی صحیح ده ساين د الفا دا وی صفر ده ساين د الفا پر چی شي جی سره په پوس ولې کنه نو اوس دا قیمت څه ده دا قیمت موږ تاسو دلته د ټي په ځای باندې وځو صحیح ده نو
اکس په ځای باندې بل څه شی وضع کړو موږ او تاسو آر وضع کړو لکه هلته هم د وای په ځای اچ وضع کړو دلته د اکس په ځای باندې آر سي موږ ته واضح حساسي دغه رینج ده صحیح ده نو آر مساوي کیږي وي صفر ضرب د کوساین د الفا د دغه ټي په ځای باندې اوس موږ او تاسو قیمت وضع کوو نو څه شی به سي 2 وي صفر ساین د الفا پر څه شي جی دا موازک په پوه سولې کې په نه سولې ها اوس موږ تاسو لګ نور هم دا هغه کو ساده کو آر مساوي کیږي دا وی د دغه وی سره چې شي کیږي ضرب کیږي نو چې شی به سي 2 وی صفر مربع به سي ځکه د دې ضریب یو ده یو واره 2 صحیح ده نو وی صفر ضرب د وی صفر مربع ها اوس موږ تاسو رځو کوساین د الفا ضرب د ساین د الفا پر چی شي جی سر صحیح ده ها اوس که چیرته مثلثات ته موږ تاسو لاړ سو مثلثات کې یو هغه ده صحیح ده ساین د دوه چنده د الفا وګوره ساین د دوه چنده د الفا مساوي کیږي د چی شي سره د ساین د الفا کوساین د الفا ضرب د ساین د الفا سره مساوي کیږي په پوه سواله کې په نسواله نو دا یو رابطه ده مطابقت بوله په مثلثاتو کې نو اوس موږ تاسو د دغه په ځای باندې چې شي ساین دوه چنده د الفا موږ تاسو چې شي کو وضع کو ان شاء الله په پوه سی وي ها نو اوس رزو بیرته د آر رابطه ته آر مساوي کیږي 2 وی صفر مربع صحیح ده نو اوس د دغه په ځای باندې رزو دغه قیمت وضع کوو نو چې شي به سي ساین د دوه چنده د الفا تقسیم پر څو جی سره صحیح ده نو دغه سدا موږ تاسو پیدا کړ چې شي د حرکت افقي رینج نو دا تاسو اوس لیکل اوس یو مثال موږ تاسو لرو سوای وای د فوټبال یو لوبغاړی توپ نسبت افق ته تر 10 دا هغه مثلا 10 زاویه لاندې په 10 متر پر سکند لومړني سرعت سره شوت کوي ها دغه کې موږ ته کتاب کې وایي سی جی مساوي تاسو ونیسئ تقریبا متر پر سکند مربع سره 10 متر پر سکند مربع سره ها د دغه سودی یعنی مطلب درې جزونه دي صحیح ده ا اعظمي ټکی ته در سره لیکي اعظمي د رسیدلو وخت پیدا کړي بی وروسته له څومره مودې توپ بیرته ځمکې ته راځي وروسته له څومره مودې
توپ ځمکې ته را رسیږي. سی د اوج د ټکي جګوالی څومره ده، یعنی اعظمي ارتفاع چې شي کوي، اعظمي ارتفاع پیدا کړي. ها موږ ته جی هغه راکړی ده، او بل وایي ساین د 30 درجې سیده ساین د 30 درجې موږ ته راکړی ده 0.6 سره. نو دغه دوه نقطې چې دي موږ او تاسو ته معلومې راکړي دي، پوه شولئ که پوه نه شولئ. 3 جزونه رانه غواړي. اعظمي ټکي ته د رسېدلو وخت پیدا کړئ، دا د یو. وروسته له څومره مودې توپ ځمکې ته را رسیږي، دا یې دوه اعظمي ارتفاع چې پیدا کوي. ګوره مخکې د دې نه چې تاسو دغه مثال باندې موږ او تاسو شروع وکړو، حل یې کړو. اول په دې مثال باندې موږ او تاسو ځان پوهېږو. دلته ښه توجه وکړئ. ښه که چېرته م لیکلی وي نو دلته توجه وکړئ. ګوره توپ د دغه ځای نه فرض مثال دغسې ځي، صحیح ده، او دغسې بېرته ځمکې ته ځان رسوي. ښه چې ځمکې ته ځان رسوي، اعظمي ټکي ته د رسېدلو وخت پیدا کوي. یعنی دا توپ چې دا دغه ځای ته رسېدلی ده، نو دغه رسېدو په وخت کې څومره وخت یې نیولی ده هغه تاسو پیدا کوئ. دا ایجوس پرې پوه شولئ که نه، یعنې ټي پیدا کوئ دلته. دا د یو. دوهم بي جز کې څه ورته وي، وروسته له څومره مودې ځمکې ته توپ ځمکې ته را رسېږي. نو کله چې دغه توپ چې دا دغه ځای ته اعظمي ارتفاع ته ورسېده، بېرته بیا ځمکې ته، یعنې مطلب د تګ او راتګ وخت درنه غواړي، صحیح ده، یعنې ټي تاسو نه غواړي په کوم، په بي جز کې د تګ او راتګ وخت. ها اعظمي ارتفاع پیدا کوي. څه شی؟ اعظمي ارتفاع د ځمکې نه تر ټولو لوړه ارتفاع څومره ده، تر ټولو لوړې ساحې ته چې رسېدلی ده هغه پیدا کوي. نو دا یې څه شی څه؟ سی جز. انشاءالله مثال به تاسو ته واضحه شوی. نو چې مثال واضحه څه حل کول خو بیخي اسانه دي. ښه د سی ایچ دی تر سی ایچ او هچ تاسو نه غواړي، صحیح ده، دا وګوره هچ تاسو نه غواړي. ښه لومړی اعظمي وخت ته د رسېدو، اعظمي ټکي ته د رسېدلو وخت، صحیح ده. نو دا فارمول ای جز موږ تاسو حل کوو. دلته ښه توجه ورته وکړئ. ای جز حل کوو نو ټي مساوي کېږي آفرین وي صفر ساین د الفا پر څه شي جي. ها دا فارمول به تاسو زده وي. نو اوس موږ تاسو دا چې ټي مساوي کېږي د وي صفر قیمت لیکو، صحیح ده. وي صفر قیمتونه اول موږ تاسو دلته خیر واضحه بکو تر څو ور باندې پوه شو. وي صفر چې دا 14 ده، صحیح ده، یعنې په لومړي صورت سره. دا وګوره په لومړني صورت سره. او ساین د 14 معلوم ده، هغه 0.8 او جی هم راکړی ده. نو اوس موږ دلته وضع کوو. نو 14 صحیح ده، 14 متر پر سکند، نه دا به متر پر سکند. او بل ساین د څو؟ ساین د 30 درجې، صحیح ده. مخرج کې څه شی؟ مخرج کې لس متر پر سکند مربع سره. انشاءالله واضح هسه. ټي مساوي کېږي اوس 30 ښه وبخئ. نو دا څو څه؟ 14 ها 14 متر پر سکند ضرب دی. ها ساین دی 14 موږ دلته راکړی دی، څو سره مساوي ده؟ 0.6 سره، صحیح ده. او په مخرج کې څه شی راکړی ده؟ لس متر پر سکند مربع سره. اوس موږ دغه واحدات به یوې خواته کړو تر څو موږ ته اسانه شي، صحیح ده. او دا نور عددونه به بلې خواته کړو. لکه څنګه 14 ضرب دی 0.6 متر پر سکند.
دا د مخرج متر پر سکند مربع د اصل کې کسر الکسر ده صحیح ده نو څنګه بسی دا بل بچی شي سي سرچپه سي پر متر په پوس ولا کې پوس ولا ها مخرج کې به چی شي لري لس لري صحیح ده لس می دا وولي ها اوس بیا ټي مساوي کیږي شپږ دیرس ضرب د 0.6 دا کیږي 21.6 څو کیږي 21.6 صحیح ده او بل چې شي کو موږ تاسو دغه واحدات هم اختصارو متر بعد متر سره ختم سي دغه سکند با سکند مربع ختم کی صحیح ده نو یو سکند پاتې کیږي نو پورته یو سکند پاتې کیږي په مخرج کې څو پاتې کیږي لس هم پاتې کیږي ها نو ټي مساوي کیږي کله سي 200 او بخای 21.6 په لسو باندې ویشل سي په لسو باندې ویشل سي نو دا 2.1 راځي څو 2.1 سکند سره نو موږ تاسو اعظمي ارتفاع ته د رسیدلو چې پیدا کړ وخت پیدا کړ یعنی لومړی جز موږ تاسو چې پیدا کړ ها بي جز موږ تاسو پیدا کړو خو توجه ورته وکړئ بي جز کې څه وایي وروسته له څو مودې توپ ځمکې ته رارسېږي یعنې د تګ او راتګ وخت موږ نه غواړي دلته ښه توجه وکړئ دغه بیا وروسته ولیکئ صحیح ده د تګ او راتګ وخت غواړي نو د دغه دوه فرمولې څه ده 2 ضرب د څه شی سین د الفا پر جی باندې په پوس ولې کې وکړو نسواله ها اوس موږ تاسو ټي لیکو ټي دوام لیکو وی صفر سدا شپږ دیرس ده صحیح ده لنډ به لیکو واحدات به اخري کې سکند ور سره لیکو نور خو واحدات هغه باندې پوس ولای ها ساين دي څه شي ساين دي و دیرس درجه صحیح ده تقسیم پر څو باندې لس ها ټي مساوي کیږي ها شپږ دیرس واره 2 اویا صحیح ده 2 اویا او ساين دي شپږ دیرس ده هغه موږ تر کړای د دلته ده صحیح ده نو موږ تاسو 0.8 تقسیم پر څو لس نو ټي مساوي کیږي د څو سره اوس رجو 2 اویا ضربو 2 اویا دا بسی 2 اویا ضرب دی 0.8 نو دا بسی درت سلويخ دلته وګوره درت سلويخ اشاریه 2 سره تقسیم پر څو لس نو د تک او راتګ وخت مساوي کیږي کله چې درت سلويخ په 2 باندې ویشو په لسو باندې ویشو نو 4.3 سره مساوي کیږي په پوس ولې کې په نس ولې نو دا چې دا په یو بل طریقه باندې هم پیدا کولای شي سشي سکند نه بل طریقه لنډه طریقه دا غده ښا لنډه طریقه دا غده تاسو چې شي وکي ښا ټي مساوي کیږي د 2 ټي سره په دغه باندې تاسو حل کولای شئ ټي مساوي کیږي 2 یعنی د اعظمي هغه ټکی ته د رسیدلو وخت څو سره مساوي وو 2.1 سره مساوي ده یعنی تاسو په 2 کې سیده ضرب ورکولای شئ نو 2.1 ضرب د 2 نو دا چې شي د ټي مساوي کیږي 4.3 سره نو دغه باندې هم کولای شي پیدا کړي په بل طریقه هم کولای شي ها اوس اعظمي ارتفاع پیدا کول ته توجه وکړئ اعظمي ارتفاع لپاره موږ تاسو وی صفر خشابه سي وی صفر مربع ضرب دي سین مربع دي الفا صحیح ده تقسیم پر څو 2 جی سره دلته توجه وکړئ ښا 2 جی سره نو اوس موږ تاسو یوازې قیمتونه راوخلو دلته وځکو یعنی وی صفر سدا شپږ دیرستا مربع ده مربع کوي دلته توجه وکړئ ښا سین مربع دي څو و دیرسو درجه صحیح ده تقسیم پر څو 2 جی څو ده لستا ها اچ مساوي کیږي شپږ دیرس مربع کو 12 شپږ نوي رځي 12 آفرین شابسه یعنی شپږ دیرس مربع کو 12 شپږ نوي راغی صحیح ده ضرب دي 0.8
دغه مربع کوو صحیح ده بیا تقسیم پر څو دوه واره لس په څو سي شل ها نو h مساوي کیږي h مساوي کیږي 12 شپږ نوي ضرب دی 0.3 شپږ راځي ان شاء الله یعنی اشاریه شپږ ضرب دی اشاریه شپږ 0.3 شپږ راځي یعنی 0.3 شپږ راځي صحیح ده تقسیم پر څو شل ها اوس رزو h مساوي کیږي ها څلور سوه شپږ شپېته اشاریه شپږ پنځوس دا وګوره شپږ پنځوس تقسیم پر څو شلو باندې نو چې په شلو باندې وویشو مساوي کیږي د څو سره 23.3 سره صحیح ده نو 23.3 به تیر واخلو نور نفسي تیریږو متوالي ولته ده صحیح ده نو دومره متره ارتفاع ته چې شي اعظمي ارتفاع ده په پوس ولې کو پوس ولې ها یو بل مثال هم دا وای یو مرمۍ په 300 متره مثال دا یو مرمۍ په 300 متره پر سکند سرعت سره تر 45 درجه زاویه لاندې فایر کیږي ها د مرمۍ افقي بدلون څومره دی صحیح ده یعنی مطلب چې شه ده د مرمۍ افقي واټن یا رینج صحیح ده واټن یا رینج پیدا کړئ لن به د سویلی کو پیدا کړئ ها په دغه کې هم راکړل سوي دي جی راکړای دا جی وای تاسو د 10 متر پر سکند مربع سره ونیسئ ها نو دلته اوس دغه لپاره موږ تاسو فرمول لرو ورسته بیا ولیکئ شابسه r مساوي کیږي ماته وای فرمول r مساوي r 2 v 0 مربع sin 2 الفا تقسیم پر څو جی سره خو توجه وکړئ ها r مساوي کیږي 2 وی سدا وی 300 مربع به کو صحیح ده ساين دی 2 ضرب دی 15 ان شاء الله واضح حسوي وي تقسیم پر څو لس نو r مساوي کیږي نه شپږ سوه نه دا به اول آفرین خلاصوي به نو دا نه راځي درې وارې درې نه او دوه صفرونه به په څو باندې بدل سي په څلورو صفرونو ځکه چې 300 موږ تاسو دلته وګوره 300 ضرب دی 300 صحیح ده درې وارې درې نه او دوه صفرونه پورته دوه صفرونه کړ صحیح ده او ساين دی ضرب دی ساين دی څو بسی 90 درجه 2 واره 15 90 درجه بس صحیح ده تقسیم پر څو لس نو r مساوي کیږي دا 9 واره 2 څو راځي اتلس څلور صفرونه صحیح ده ها ساين دی دلته وګوره ساين دی 90 درجه نه ساين دی 90 درجه او کوساين صحیح ده ها ضرب دی یو تقسیم پر څو لس ها اوس r مساوي کیږي یو ضرب دی یو لکه 80,000 ده فکر صحیح ده یو لکه 80,000 تقسیم پر لس حدا صفر به د صفر سره خلاصي نو r مساوي کیږي 80,000 متر صحیح ده سکند به سکند سره خلاصي دلته متر مطلب دې چې شه ده دلته ځان ور باندې پوکې ګورئ یو نفر ده داسې مرمۍ دی دغه ځای نه داسې فایر کړی ده داسې صحیح ده دا وګوره داسې فایر کړی ده نو د سیده دلته ساحه سیده دومره
تر څو متره پورې دغه هغه کړی ده تللې ده فاصله یې وهلې 18,000 متره ان شاء الله واضحه شوې دلته زاویه څه ده 45 ده ان شاء الله واضحه شوې وي